وعن جابر رضی اللہ عنہ جابر رضی اللہ عنہ روایت تے قال فرمائی دخل رجل یوم الجمعۃ عادلته یو بل مسله مسیاد لري هغه دارا مسجد دومره مسجد د چغړ مسجد د لوډ سپیکر به کې څه پروګرام نشته او بار خلق ناس ته او هغه خطبه نه اوري او راغلی څه خطبه تا ناسي خطبه اوري نو آیدی د پار خبرې کول جایز دي او که جایز نه دي نو دې کې یاد لري چې بهتره خدای چې دیو کینی په نیت د خطبه باندې التا په نیت د خطبه باندې التا کینی او خبرې دې نه کوي او که بالفرض خبرې وکړي نو بیا څه حکم دی نو بعض علما ویلي چې دی جمعه ونه شو ځکه امام خلګیا د خطبه وای کنه او نور علما وای چې نه دا چپ کېدل خو دې د پاره دي چې د خطبه نه فایده والی کنه خبرې واوري دي او د خطبه نه اوري د مثال سیده لکه چاړو خطبه ته ناس نه سری بودانو که بیا خبرې وکړي مازه ته نقصان نه رسیږي خو احتیاط پدې کې چلتم د خبرې نه کوي ځکه چې ول امام یخطب ویل امام خطبه وای او د سی بکی نه دی ویلی چې د خطبه اوري او يسمع الخطبه دی بکی ویلی نو ول امام یخطب چې امام خطبه وینو کته اوري کنه اوري او چپ کېدل پکار دي وعن جابر رضی اللہ عنہ جابر رضی اللہ عنہ روایت تی قال دی فرمای دخل رجل یوم الجمعۃ داخل شو یو سړی پور د جمعې باندې دا سړی څوک دی د سلیکی الغطفانی رضی اللہ عنہ دی والنبي صلی الله علیه وسلم یخطب نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ویلا فقال وتیل صلیت تاموز کړه دی قال غو الله ما خوندې کړي قال قم پاس فصلی رکعتین دو رکعات منځو کا متفق علی دا حدیث امام بخاری او امام مسلم نقل کړي دي دا حدیث یو څو فائدې معلومي یو استحباب د جمعې د خطبه او دا خود نه خود مانځنه ده دویم دو رکعات تحیت المسجد دا د خطبه په دوران کې کول دا جایز دي او دا د هغه مواضیع نه دي چې په کوم مواضیع کې تحیت المسجد خاص کړی شوی دي او دا حدیث دلیل هم دی په دې باندې دلالت کې په دې باندې چې د جمعې په ورځ باندې دوه رکعات منځ کول دا تحیت المسجد دا واجب دي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم امر کړی کنا قم فصلی رکعتین خو وسو تحیت المسجد دا واجب دي کنا واجب نه دي نو دا خو اختلافي مسله ده او دا عام منګه ذکر کو د سفیدی د پاره ورنه عام خلکو د دامه وجدا واجب دی او کدا مستحب دی خلکو کې به سستی پیدا کی خلکو ته تحیت المسجد کوي ولیکن د بیان د حکم د پاره د اختلاف ذکر کول شي چې دا واجب دی او واجب نه دی ځنی اهل علم ویل چې دا واجب دی او دلایل هغه ذکر کړی چې بده کې امر راغلی دی قم فصل رکعتین او دارنګ اذا دخل احدکم المسجد فليصلي رکعتین قبل ان يجلس اور اذا دخل احدکم کله چې داخل شي دا معلومی چې دا واجب دی نور ائمه وای چې نام جمهور علما چې واجب ندي البته مؤکد سنت دي خلق پر خود نه پکار دلائل لاغي داري یو هغه مشهور حدیث ته بخاری مسلم کی چې نقل لې چې یو نبی صلی الله علیه وسلم نه ته پوښتنه کول کنه نو پای کې وته ویلیو چې 5 صلوات فی اليوم والليله پتا باندې 5 منځونه په ورځ په شپه کې دا فرض دي نو هغه وته هل علی غیرهن دینه ما سیوره باندې نور شتا غو لا الا ان تطوع نور باندې نشته مگر کته نفل کینو کولې شي نو که چرته دا واجب یا فرض وي نبی او پیغمبر ته ویلو چې شپږ منځونه دي البته 5 منځونه ویلي دویم دلیل پدې کې مشهور یو حدیث ته په واقع د غزوه تبوک کې هغه ذکر دی چې کعب ابن مالک رضی الله عنه چې کله د غزوه تبوک نه پاتې شو او پیغمبر کله واپس راغی نو دی وې مسجد ته داخل شوم نو پیغمبر ماته چې راشه تکې نه خواته نو حالت وته نه چې پاس دوه رکعات منځو کا دا دلیل سره عدم وجوب دی چې دا واجب نه دی دا یو بل حدیث په باب کې راغلی دی یو کسو هغه په مسجد کې وګرځیدل راګرځیدل نو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل بل اجلس فقط اده کینا خلکو ته تکلیف ور کړی دی هغه ته ونه چې پاس دوه رکعات منځو کا څلورم دلیل هغه داره بخاری کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم یو پیر ناسو بیان کا خطبه ویلا او په دې دوران کې درې کسان رال مسجد په خوا تیرېدل نو یو راغه په حلقه کې کېناست ابل راغه د حلقې نه سلک بار کې نه سوادریم چې په مخ باندې لاړو نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ول تاسو خبر در نه کړو درې کسانو بارکه ایو کس چون هغه راغه په خپل ځل کې الله لزی ور کوم الله دین لا نو الله مغل زی ور هر چی هغه بلو نه حیا وکړه نو الله امتی حیا وکړه دریم چون هغه اعراض وکړه سلام ته اعراض ګور دلته اوس مجلس کې نبی صلی الله علیه وسلم ناس ته بیان کوي او دغه دوه کسان را لیو په حلقه کې نه سو بل بار کې ناستو او هغه تحیت المسجد نه کړي او نبی صلی الله علیه وسلم ته ونه چې پاسه دوه رکعات منځ کوي دا دلیل دی چې دا واجب نه دی دا سنت خو کلک سنت پر خودل پکار نه
د حدیث بل فائدہ دا معلومیږي چې تحیت المسجد کله سړی کوي او لک سات تکینی نو لہذا تحیت المسجد فوت کیږي نه. ځکه د حدیث کې دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم خواته چې کله دا سړی راغی نو پیغمبر او تل تا مسکړه دوه رکعات لري غویل نه. نو پیغمبر او تل قم پاسا یعنی دا ناسو کنه قم پاسا. لہذا پته ولګی دلا چې کله سړی مسجد تراشی او تحیت المسجد د ندی کړي د کې ناست نو کوریا شو ته یا ته ورته چا ور پیات نو پاسی بعد ورکاته بکې دی بنوي چې زه خو کې ناست ما نه کې ناست سره دا فوت کیږي نه بلکې خامخابه کې. بل فائدہ د حدیث دا غدا معلومیږي چې د جمعې په خطبه کې خبر کول الله بالکل ممنوع دا ناروا دي. نور منظرم ممنوع دي خو سیوا د تحیت المسجد نه چې داته کولې شي. نو د دینه دا فائدہ معلومه شو چې تحیت المسجد په اوقات مکروه کې هم کی ځکه په اتفاق د علماء سره د جمعې خطبه نه د جمعې خطبه په دوران کې جمعې خطبه ته غوږی خودل دا واجب دی او دا لازم دی دا فرض دی کنه حتی چې ته چاته دام نشویل چې انصت او داغي باوجود پیغمبر په دې وخت کې د تحیت المسجد کول حکم کړی دی. نو پته ولګی چې تحیت المسجد په هر ټیم کې په وخت مکروه کې لیکن دا په تور حدیثونو کې راغلي کنه عمومي روایتونه اذا دخل ګور اذا د عموم د اوقات لپاره راځي کنه اذا دخل احدکم کله چې پتا سي کې وطن مسجد ته داخلي نو د دې دوه رکعات منځ کې. نو لہذا په هر ټیم کې چې کله تراري مسجد ته کله نور راحته ټیم دې کله نور پر وته ټیم دې یعنی اتفاقی تور باندې رااله دا د مسجد حق د دوه رکعات منځ وکي د په اوقات مکروه کې کولای شي. سار دې بکور کې سنت کړی مسجد ترالی دوه رکعات منځ کولای شي نور منځره منه کې خو دوه رکعات تحیت المسجد کولای شي ځکه دا مسجد د دې حق په منځ جوړیږي چې کله منګ راشو دا په منګ په مانځ باندې مشغوله کو. نو اوقات مکروه کې چې تحیت المسجد کې دایره پر غټ دلیل لاره چې خطبه په دوران کې پیغمبر د دې حکم کړی دی او په دې مسله کې اختلاف شته. په دې کې حناف حضرات وی مالکیان وی چې د جمعې په ورځ باندې کله چې خطبه ویل کېږي او څوک راغی نو تحیت المسجد باندې کې کینی با او هغه صرف دا دلیل ویلې دی چې د جمعې په ورځ باندې ته چاته انصت نشي ویلې نو ته مونږ سو کې بس چپ کېدل پکار دی هغه ته هغه کې خود هغه ته پکار دی. او بل یو موضوعي روایت پیش کړل دی چې کله خطیب راوځي او خطبه شروع کینو نو فلا کلام ولا صلاه نو به خبرې کېدل شي نو مونږ کېدل شي. دا روایت شیخ البانی رحمه الله سلسله ضعیفه کې ذکر کړي موضوع روایت دی او د دې حدیثونو جوابونه کړی دي لکه امام طاهی مان الاثار کې دي جوابونه کړی چې پیغمبر چې دې سړی ته ویل چې پاسه دوه رکعات منځو کا دی وته دې د پاره ویل چې دا سړی غریب وو دی غریب وو نو د کپړې بیکار وي نو پایسا و چې دوه رکعات منځ کې چې خلک ویني اول ته په حدیث کې دی چې خلکو ته په دبانې صدقه وکړي نو در صدقې د پاره وتا دا حکم کړو چې ته پاسه دوه رکعات منځو کا. خدا استدلال دا دلیل بالکل کمزور ہے دا جواب بالکل کمزور ہے. وجه دا چې دا اسی ودریدل دا ودرول چې کوم د بغیر د مانځنه نشي کېدی ولی بل چې اسی ودرېګه کنه او پیغمبر په خبره بشارت کړي چې پیغمبر اسی خلکو ته ویلی چې تاسو ورکه چاندول ورکه پیسې ورکه اشارت کولې شي هیڅ نه شو کولای. خزدغه هم د سومنو دلا خپل حدیث په مسلم کې راغلی دی صحیح حدیث راغلی ال نبی صلی الله علیه وسلم عمومي قاعده ذکر کړی دا د دې خبرې وروسته پیغمبر فرمایل حدیث عثمان رضی الله عنه کې راغلی دی اذا دخل احدكم المسجد يوم الجمعه والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. څومره صریح روایت کله چې پتا سو کې او تن مسجد تراشی د جمعې په ورځ باندې او امام خطبه وایي دوه رکعات منځو کې او پای کې اختصار وکړي. دیو جن امام نووي دي چې وې زنه منم چې دا حدیث چاته ورسیږي دا حدیث مسلم دومره صریح روایت او به د غره دی خلاف کوي په دې کې خواړل څه مسله نه جوړیږي. لہذا راجح دا چې مسجد ته کله سره داخل شي په هر ټیم کې د جمعې په خطبه کې او یا په نور اوقاتو کې نو لحاظ دوه رکعاته منځ بدا کوي او دا د اوقات مکروه او چې کوم منځونه چې ممنوع دي دا دغه نه خاص دي دغه تخصیص ته ورخه دا شریعت چې موږ ته کله یو خبره عام ذکر کی کنه او به د تخصیص کینو په دې کې مرزونه دي هغه دا چې یو سړی دا دی خاص حکم کې د الله او د رسول خبره مني کنه د خپل عقل جاری کوي چې پیغمبر ویلي چې منع او خاص نه مني نه دا زمونږ امتحان دی چې عام به مني خاص به مني. لکه مثال په تور قران کې الله ویلي حرمت علیکم المیتۃ پتا سو باندې مردار حرام ده نو میت هغه څاروي ته ویل کی چې ذبح نه کړی شي او ساتي وزي دې ته میت ویل کېدل شي کنه خو حدیث کې وسره غلي دي وحلت لنا میتتان زمونږ پر دوه مردار حلال دي یو مېده او بل ملخ ته نالته یو سړی کراوي چې زه قران منما
او هر یو څاروي هر یو ژوند سره حیوان چې موږ د پر حلال له غضب هنيش نو هغه حرام دي زمینه خورمه دا به صحیح وي نه دا غلط تا دلته به وسمنه نو د قرانګي پیغمبر منع کړي چې اوقات مکروه کې به تاسو نفلی منځونه نه کوي لیکن تحیت المسجد دا کولای شي دا پاور ټیم کې کولای شي د سممانات اغه نشته دي